سلام. د بریالیتوب تور کوچنی کتاب د روبین شرما اثر د ژباړه میراحمد یاد کړی او زه حکمت آریان یې درته وړاندې کوم. خپل ضعفونه مه قوي کوئ. د نن ورځې یو کوچنی درس، تاسو چې هر ځل خپل یو ضعف تکراروئ نو په اصل کې یې قوي کوئ او څه چې تاسو قوي کوئ هغه ستاسو په ژوند کې وده کوي. تاسو چې هر ځل له خپلو ارزښتونو سره سم ژوند نه کوئ د صداقت تشه مو پراخیږي. هر ځل چې له یوې ویرې تښتئ دا ویره نوره هم پراخیږي. هر ځل چې یو چا سره ناسم چلند کوئ د ناسم چلند ظرفیت مو لا پسې قوي کیږي. موږ په ښو کارونو کولو ښه کیږو، بیا او تر هغې چې زموږ برخه وګرځي. له کومو ځایونو چې ویریږو هلته ورتګ مو ویره کموي. که ژوند قوي کوو نو په قوت به یې کوو، په کمزوریو ژوند نه قوي کیږي. په خبرو کې خبرې د ژوند تیرولو او د څیزونو ترلاسه کولو په وړتیا او قوت کې یوه خبره ده. یعنی څومره چې ترلاسه کوئ هومره به نور غواړئ. شیان انسان سره د خوشحالۍ کړې ژمنه نه پوره کوي. که فکر پرې وکړو دا ډیره بېرحمه پروسه ده. که تاسې له کلونو د یوه موټر ارمان لرئ او هغه موټر واخلئ نو څو ورځې وروسته بیا به د بل ارمان کوئ. که د خپلې خوښې کور واخلئ یا د خپلې خوښې دنده ترلاسه کړئ یو څو ورځې وروسته مو ترې نظر اوړي او خوند یې ځي، بیا نور خوند نه درکوي. ستاسې پام له دې اوړي او بلې غوښتنې ته ورځي. زه ډیر پوه نه یم او د ټولو پوښتنو ځوابونه نه لرم، خو ژوند راته دا یو شی را زده کړی ده چې شیان انسان ته تلپاتې خوشحالي نشي ورکولی. زه درته سپینه خبره کوم. زه نه وایم چې د ښایسته شیانو لرل، ټولول او غوښتل ګنې بد کار دی. زه فکر کوم او د خبرې موخه مې دا ده چې د دې شیانو بندګي به نه کوو، ورپورې نښلو به نه، غلامي به یې نه کوو، یوازې خوند به ترې اخلو. دا شیان چې موږ ته وخت په وخت کوم دامونه ږدي په هغو کې به نه نښلو. نو پوښتنه دا ده چې اصلي او تلپاتې خوښي، خوند او رضایت له کومه راځي؟ زما له اوسنۍ پوهې سره سم یو لنډ لیست دا دی. موږ د خپلې پوهې تر کچې لوړ شی نشو لیدلی. څومره چې ډیر ګورو هومره به ډیر پوهیږو، لکه د غره څوکې ته ختل. اصلي او تلپاتې خوښي، خوند او رضایت له کومه راځي؟ د داسې شیانو په لټه ژوند تیرول چې ستاسې بالقوه انرژي ازادوي او ویدې وړتیاوې مو راویښوي، یعنی وده. په ویرې برلاسه کیدل او خپل فکرونه نه محدودول، ارزښتناکې موخې ترلاسه کول او په خپل نظر بریالي کیدل، یعنی نه هغه بریالیتوب چې نور خلک یې راته تعریفوي. ارزښتناکې او هدفمندې اړیکې رامنځته کول، ځان لا ډیر پیژندل، نورو ته ارزښت ورکول، له پیریدونکو او همکارانو نیولې د ټولنې تر خلکو، په خپله چاپیره نړۍ کې مثبت بدلون راوړل او یو اغیز پرې کول. نو هو، شیان ترلاسه کړئ. دا طبیعي انساني غوښتنه ده. داسې شیان پیدا کړئ چې ستاسې پام ور اوړي، چې ترلاسه مو کړل بیا ترې ښه خوند واخلئ. دا ټول شیان په خپل واک کې کړئ. تاسې ورته خپل واک مه ورکوئ. انقلاب نه، تدریجي بدلون. زیاتره روزنیز پروګرامونه اوږد اغیز نه لري. زیاتره سیمینارونه یوازې کوچني بدلونونه راوړي. د اغیزناکۍ او رهبرۍ زیاتره کتابونه موږ یوازې تر سبا راویښېدو پورې پر انرژي ساتي او سبا چې راویښ شو حقیقت مو بیا د ارمان مخې ته خنډ وي. داسې ولې کیږي؟ دا ځکه چې زیاتره روزنیز پروګرامونه، سیمینارونه او کتابونه د سمدستي بدلون یا انقلاب په لټه وي او تدریجي تکامل یعنی بدلون نه پیاوړی کوي. دا لویه خبره ده. که تاسې یو سیمینار ته لاړ شئ یا ډیره زیاته مطالعه وکړئ او ښه پوهیږئ چې ستاسې شخصیت او ژوند به یو دم ښې کچې ته لوړ کړي نو د انقلابي حالت دام ته لویدل مو اسانه کوي. ډیر څه باید بدل شي او د بدلون لپاره وخت ډیر لږ دی. انسانان بدلون ځکه نه خوښوي چې ویره ترې لري. په دې خاطر مو لا پیل نه وي کړی چې پکې ډوب شو. که تاسې د ژوند په مهمو برخو کې پرمختګ غواړئ نو زه یې درته یوه ښه لار ښیم او هغه د تدریجي تکامل لاره ده. واړه ماشومان یو قدم اخلي، هره ورځ لږه وده کوي. د خپل ژوند پرمختګ او کار په برخه کې قوي او ثابت تدریجي تکامل او پرمختګ کوي. زما پلار به تل ویل بریا د هغوی ده چې ورو خو تل مزل کوي. هره هیله او ارمان له کوچنیو او پرلپسې ګامونو پیل کیږي. تاسې به اورېدلي وي چې له نن نه نږدې 160 کاله مخکې په جاکوبز درملتون کې یوه پیرودونکي ډاکټر پمبرټون ته د بورې د یو ګیلاس خوږ شربت په بدل کې 15 سنټه ورکړل. اوس هغه شربت کوکاکولا بلل کیږي او هره ورځ په نړۍ کې له 1 میلیارډ زیات ځل څښل کیږي. نو انقلاب نه،
تدریجي تکامل. د والمارټ مغازو بنسټګر سام ولټن یو کوچنی دکان پیل کړی و او د دومره لوی کار مفکوره هم ورسره نه وه، تر دې چې نږدې 10 کاله کاروبار یې وکړ. انقلاب نه، تدریجي تکامل. د نړۍ د تر ټولو جګ غره څوکې ته انسان په یوه ګام نه دی ختلی، ورو ورو ورپورته شوی. انقلاب نه، تدریجي تکامل. پوه شوئ؟ تاسې د خپل شخصي غرڅوکې ته ورځ په ورځ او ګام په ګام ورپورته کیدی شئ. تاسې او ستاسې اداره کولی شي او باید چې تر خپل تصور ډیر شیان ترلاسه کړي. تاسو چې نن کوم ژوند کوئ ښایي له 3 یا 6 میاشتې وروسته ژوند سره ډیر لوی توپیر ولري. ما لیدلي چې زما مراجعینو سره زیاتره همداسې کیږي. تاسې په تدریجي تکامل هغه مسلکي او شخصي غوړتوب ته رسیږئ چې وړتیا یې لرئ، په انقلاب ورته نه رسیږئ. څه چې لټوئ هغه مومئ. که ژوند کې یوه شیبه په داسې څه فکر کوئ چې نه یې غواړئ، نو په اصل کې چې څه غواړئ پر هغې مو له تمرکز او انرژۍ یوه شیبه کمه او ضایع کړه. که یو شی کار نه کوي او تاسې ورته یوه دقیقه اندېښنه کوئ، نو اصل کې مو د داسې شي له جوړولو یوه دقیقه کمه کړه چې کار وکړي. که یو ساعت مو له تیرو ناخوالو په زړه خوراک تیر کړ، نو اصل په راتلونکي کې له شته فرصتونو لیدلو مو یو ساعت وخت راپټ او ضایع کړ. زه خپل ژوند کې پر دې پوه شوی یم چې څه لټوم، هغه سره ډیر مخ کیږم. روڼتیا د مهارت پیلامه ده. زه چې څه لټوم، څومره چې په اړه روڼ کیږم، دومره می په ژوند کې بیا پایلې قوي وي. د ژوند په مهمو برخو کې د رڼو موخو په ټاکلو زه هغو شیانو سره ډیر مخ کیږم چې په لټه کې یم. په نورو خلکو کې چې کله ښه لټوم، عموما یې پکې مومم. په خپل ژوند کې چې ښه شیان ګورم او له ستونزو د زړه خوراک پر ځای چې د نعمتونو شکر کاږم، نو پر دې کار لا ډیر ښه شیان وینم. ستاسې فکر ستاسې حقیقت جوړوي. ستاسې فکر ستاسې نړۍ جوړوي. ولې؟ ځکه چې تاسې هیڅکله د خپل فکر پر ضد کار نشئ کولی. هر عمل د یوه فکر زیږنده دی او تاسې چې نن کوم شخصي او مسلکي ژوند کوئ، ستاسې فکر همدا ژوند جوړوي. عجیبو خلکو سره خبرې اترې. موږ ټول بې القابو رهبران یو، خو کوم رهبران چې تر نورو جلا فکر کوي، هغوی له ځانه خلک راچاپیرولی شي. یو ډول فکر کول یو ډول پایلې لري، خو په رهبرۍ کې باید تاسې په خپله ساحه او خپل شخصیت کې د نوښت زده کړه وکړئ او کارونه به هغسې نه کوئ لکه نور خلک چې کوي. کاروبار داسې خلک نه غواړي چې له نورو تقلید کې تکړه وي، بلکې داسې خلک غواړي چې ډیر خیالونه وویني. اپل شرکت پیل له یوه ښایسته ایپډ نه وکړ. اوس ډیر داسې تولیدات لري چې مخکې ترې د آی توری راځي. تقلید چې څومره ډیر وي، رهبري او مشرتوب به دومره لږ وي. ټولو مشهور او قدرمنو کاروباري مشرانو ماته د یوه اجرایوي رئیس په اړه یوه خبره کړې وه. هغه رئیس داسې یو کار کړی و چې زه یې هم وخندولم. د رئیس د کاروبار له پوهنځي یو تازه فارغ شوی ځوان ګمارلی و. د هلک نه یوازې تکړه و، بلکې جلا فکر یې هم کاوه او له خپلو جالبو فکرونو یې هیڅ ویره نه درلوده. د نوې ګمارنې موخه د شرکت د مدیریت له ټیم سره ناسته او د هغو مفکورو پرلپسې رد چې اوسنی حالت یې تقویه کوه. دا کس په دې خاطر ګمارل شوی و چې له ټاکلو پولو واوړي او نوښتونه وکړي او په داسې نړۍ کې د پخواني فکر پر ضد کارونه وکړي چې موږ پکې د ډلې له پرېښودو او یوازې کېدو ویریږو. نو نن له حقیقي خلکو سره وغږیږئ. هڅه وکړئ چې د سیند له خوندي څنډې لږ مخکې ورتیر شئ. شیان ښه کړئ، لویه لوبه وکړئ او لوی خوبونه وګورئ. سم غوږ نیول. خلک سم غوږ نیول غواړي، تاسې ورته سم غوږ نیسئ. زه پر دې باور یم که تاسې په خپلو ټولو شخصي او مسلکي اړیکو کې لوړې کچې ته پورته کیدل غواړئ، نو باید ښه غوږ نیونکی شئ. هو، تاسې باید همدې معیار ته لوړ شئ. په ځوانۍ کې مې داسې یوه مشر وکیل سره کار کوو چې خلکو ته به یې اورېدل کېدو او غوږ ایښودو ډېر ښه احساس ورکوو. دا غوږ ایښودل جبري نه و او نه مصنوعي و، چلول هم پکې نه و. زه به چې ورسره وم تل به یې په ډیره مینه او مهارت نورو ته غوږ ایښوده. او پوهیږئ، دا په دفتر کې زما تر ټولو ښه مسلکي اړیکه وه. ما ورته هر څه کول، درناوی مې ورته درلود او وفادار یې وم. ترڅنګ یې ملګری هم وم، ځکه چې هغه راته پام کوو. غوږ نیونه همداسې ده. ډیر اسانه ښکاري، خو نننۍ نړۍ کې موږ پر ځان متمرکز یو او دې وخت کې غوږ نیونه ډیر زیات سخت کار دی. په دې وخت کې موږ ټول د پاملرنې د نقص اختلال سره مخ یو. په دې وخت کې تمرکز او غوږ نیول ډیر زیات سخت دي.
هیڅ یو ارګان له هیجانو، ښکلیو او لیوالو خلکو پرته فوقالعاده پرمختګ نشي کولی او هیڅوک د خلکو له مرستې پرته اصل پرمختګ هم نشي کولی. خلک غوږ نیولو ته اړ دي، وږي دي، غواړي چې واورېدل شي او دومره ډېر یې غواړي چې تاسې به یې فکر هم نه کوئ. زه پوهیږم چې تاسې لوړې کچې ته پورته کېدل غواړئ. زه پوهیږم چې تاسې سترېدل غواړئ. زه پوهیږم تاسې په هغو فوقالعاده کسانو کې یئ چې فوقالعاده کارونه کوي او په دې ټولو کې یو ډېر ښه کار ښه اورېدل او غوږ ایښودل دي. د غوږ ایښودو وړتیا مو نوره هم لوړه کړئ. په دې مهارت کې ځان تکړه کړئ، نړۍ به مو بدله شي. تیار غوړتوب. له مشهور مجسمه جوړونکي مایکل انجلیو نه پوښتنه وشوه چې دا شاهکارونه څنګه پنځوي. هغه ورته ډیر ساده وویل چې زه پر ډبرو کې پروت هنري اثر ګورم او بیا چې څه د دې مجسمې برخه نه وي هغه ترې توږم. تاسې به ښایي ځان بدلول نه غواړئ. تاسې خپل شخصي غوړتوب ته څنګه رسېدلی شئ؟ په دې کار چې ستاسې برخه نه وي هغه ټول له ځانه وتوږئ. کومه ویره مو چې اخیستي هغه پرېږدئ. کوم محدود باورونه چې لرئ له هغه ووځئ. کومې ناسمې انګېرنې چې تاسې له خپل حقیقي او ډیر تکړه ذات نه لرې کوي هغه پرېږدئ. ځان پیژندنه او د خپل ځان رهبري کول اوږد سفر دی. په ماشومتوب کې چې درته ځان څه ډول ستر ښکارېده هغه هیرول کلونه غواړي. تاسې ښایي داسې فکر وکړئ چې په اوسط ډول د 30، 40 یا 50 کلونو لپاره ډیزاین شوی، نو په دې خاطر اصل ته ورستنېدل په یوه اونۍ کې نه کیږي. نو څه چې د هغه هنري اثر خپل نه دي هره ورځ ترې لږ لږ وتوږئ. تاسې پوهیږئ همدا لږه لږه ورځنۍ وده د وخت په تېرېدو د سترو پایلو لامل کیږي. دا فکر ښایي ستاسې ژوند بدل کړي، نو په دې خاطر یې وغځوئ. په ډیر ښه او عادي ژوند کې دومره توپیر نشته څومره چې ښایي تاسې فکر کړی وي. نه، موږ زیاتره تقریبا له یو ډول موادو پیل کوو. ټول تقریبا یو ډول یو. که موږ غواړو نو ټول ستوري او اتلان کیدای شو او دا کار دومره سخت نه دی. غوړتوب له ورځنیو کوچنیو او ښو کارونو رامنځته کیږي. غوړتوب ته په وړو خو پرلپسې ګامونو رسیږو. غوړتوب ته په دې رسیږو چې هره ورځ له خپل شخصي او مسلکي ژوند نه واړه عادي شیان وتوږو. داسې ورځ به راشي چې یوازې فوقالعاده شیان به پاتې وي. دا د داسې انسان خبره ده چې ستاسې ځلیدل غواړي.